العالمين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين مونږ دغه ناستې ملګرو ته هم د دغه نوجوان کسان هم د دغه ځوان کسان تقوا عقیده را نصیب کړي یا اله العالمین یا رب کائنات زمونږ مورګانې هم د دغه مجاهد په شان جوړې کړي یا اله العالمین زمونږ خورګانې هم د دغه خور په شان جوړې کړي یا اله العالمین زمونږ امیران هم د دغه امیر په شان جوړ کړي یا اله العالمین یا رب کائنات دغه زمونږ لاسونه خالی چټما کړي یا الله زمونږ دا دعاګانې قبولې کړي رب کائنات زمونږ دعاګانې قبولې کړي یا اله العالمین د کومې دعا د کومې ګناه په وجه چې زمونږ دعاګانې نه قبلېږي هغه راوبخې یا اله العالمین یا مالک یوم الدین مونږ سره د رحم معامله وکړي الله مونږ صحیح مجاهدین جوړ کړي الله زمونږ د حیا د ناموس حفاظت وکړي الله زمونږ حفاظت وکړي الله زمونږ د امیرانو حفاظت وکړي یا اله العالمین مونږ ډیر کمزوري یو یا اله العالمین لاسونه تا ته پورته کړي الله زمونږ دعاګانې قبول کړي الله هغه بندیان چې مونږ ته په انتظار دي ربه مونږ خو ډېر کمزوري یو الله مونږ سره کومک وکړي چې رهایي کړو الله مونږ سره خپل کومک وکړي الله هغوی مونږ ته په انتظار دي الله هغوی زمونږ لارې څاري الله غیبي مدد هم وکړي ربه چې دغه بندیان نور راځه الله مونږ سره خپل مدد شامل حال وګرځوي الله د هغو بندیانو د رهایي بندوبست وکړي الله مونږ ډېر کمزوري یو الله تا ته انتظار یو الله تا نصرت ته په انتظار یو الله څخه چې په بدر میدان کې د صحابهو مدد کړی و الله همداسې کومک هم وکړي الله همغه فرښتې زمونږ کومک ته راولېږي الله همغه فرښتې زمونږ کومک ته راولېږي الله زمونږ قدمونه مضبوط کړي الله زمونږ زړونه مضبوط کړي الله زمونږ ایمانونه مضبوط کړي یا الله دغه کمزوري زمونږ په انتظار دي یا الله وسره کړي یا الله توفیق راکړي یا الله مدد هم وکړي چې د هغو کومک ته لاړ شو ربه تا نه خو هېڅ پټ نه دي ربه د برما مسلمانانو سره کوم ظلم وشو الله د برما مسلمانانو سره کوم ظلم وشو الله د هغوی انتقام زمونږ په لاسونو واخلي الله هغه شان کې زمونږ خویندو سره کوم ظلم کېږي الله موږ ته خو د نړۍ ټول کفار یو ځای شوي الله مونږ ګیله د خپلو مسلمانانو نه لرو الله مونږ ګیله د خپلو مسلمانانو نه لرو چې زموږ کورونه د کفرو سره نه یو ځای کېږي الله د کفارو غلامي کوي الله د کفارو سره په صف کې ولاړ دي الله ورونه زموږ دي خو د کفارو سره په صف کې ولاړ دي الله د هدایت دعا ته نه کوو الله ته ورته هدایت وکړي الله ته ورته هدایت وکړي الله د نړۍ بدماشان راته یو ځای شوي الله دغه یو وړوکی ټولګی دی د مجاهدینو خدایه ته وایې چې په ژړا نه وغواړه دلې ته نه غواړو خدایه دغه معصوم طالبان درته ژاړي ربه دې دغو دعاګانې خوب قبولې کړه ربه دغې معصومو طالبانو دعاګانې خوب قبولې کړه ربه دې دغې فدایانو دعاګانې قبولې کړه ربه زمونږ مشران هم شهیدان شوه الله زمونږ د مشرانو حفاظت الله منصور صاحب خو هم تازان ته الله زمونږ د زړه سارو الله باقي د مشرانو حفاظت وکړي الله تېره ورځ ملا عبدالسلام صاحب هم شهید شو الله بعضې مشران خو په زندانو کې دي الله ملا عبدالغني برادر هم په زندان کې دی الله ټول عمر په زندان کې تېر شو د رهایي دعا درنه کوو رب
دا زموږ لاسونه خو خالي ټیټ مه کړي که نه الله الله په ژړا په سلګو په عاجزۍ د نه غواړو الله الله په عاجزۍ د نه غواړو الله الله کوم ظالمان چې موږ ته کندیز کړي الله کوم ظالمان چې عمارت ته کندیز کړي عمارت بدناموي الله ته یې وشرموي الله دا ډېر سپېڅلی صف دی ربه د زرحاو شهداو وینې تلل شي الله دشت لیلا ګواه ده الله د مدرسې طالبان یې وخواړه الله نور د هغو په وینو برکت په افغانستان کې اسلامي نظام راولي الله نور په افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام راولي الله صرف د افغانستان د مجاهدین نه غواړو درنه بلکې د برما د کشمیر او د شام او د عراق د مجاهدینو مدد وکړي الله زموږ د ټولو مجاهدینو حفاظت وکړي الله موږ خو ډېر عاجزه یو خدایه یو دعا په وس پوره ده خدایه ستا د مدد په انتظار یو الله نور د مدد راولېږي الله فتنې ډېرې شوې دي الله پرون چې ما ته په یو صف کې و نن مې همغه وژني الله پرون ما ورته ټرینینګ ورکړی الله پرون ورته ما د ټوپک چلو ښویدو یا ربه نن مې همغه وژني الله پرون مې ورته د مین چلو ښویدو چې کفار به والوځوه ربه نن ما به الوځوي ربه چې دا د اسلام په نوم راوتلي الله دې هدایت ورته وکړي کمیز کې خدایه خپل ورور مې وژني نن الله ته ورته هدایت وکړي که هدایت وړ نه کړي الله ته یې ذلیله او رسوا او شرمنده کړي الله ته یې نور هم د دغه د شر نه خلاص کړي الله موږ دغه د اسلام دښمنانو پسې روان یو خدایه خو په لاره کې راته خپل افغاني ورور ولاړ دی الله خپل مسلمان ورور راته ولاړ دی د موږ مخه یې نیولي الله ته نور دو حشر هم د همغوڅه وکړي الله ته یې نور د دنیا د مخې نه لرې کړي الله ډېر ظلمونه یې رسوي الله دا یو څو طالبان پاتې دي الله نور د دغو په لاسو باندې شرعي نظام راولي الله جنازې هم بمبارېږي الله کورونه واده بمبار شوی دی الله موږ خو ډېر کمزوري انتقام هم ته ترېنه والي اله العالمینه ډېر پاجده یم د ته لاسونه نیولي یا ربه کومې فرشتې چې میدان بدر ته رالېږلې وې هغه اوس زموږ مدد ته راولېږې الله موږ ډېر کمزوري یو ته نو چې موږ مدد وکړې الله یو اسره هم ته یې بل اسره نه لرو خدایه یو ته اسره یې بل اسره نه لرو الله ته یې موږ مدد وکړې الله نور کومک راولېږې الله داسې ده چې دا مجاهدین مایوسه شي الله فریاد صرف تا ته کوو ته هم ګورې ربه الله دا اوښکې تا ته تلوو الله ته هم ګورې ځکه یې تا ته تلوو الله نور خو زموږ دعاګانې قبولې کړي الله چې څوک دې موږ په منځ کې بې اتفاقي جوړي الله ته یې وشرموي الله دې موږ د صفو نه وباسي ربه چې چا دې فدایانو وینې څه خیانت کړی الله ته یې رسوا کړي الله چا چې د مجاهد څه خیانت کړی ته یې رسوا کړي الله چا چې د اسلام سره خیانت کړی ته یې رسوا کړي الله دې موږ مدد وکړي چې نور خپلې خویندې ازادې کړو الله په بګرام او ابو غریب جیل کې د موږ خویندې د موږ په انتظار دي خدایه ته دې موږ کومک وکړي چې هغه را ازادې کړو الله زموږ مدد وکړي یا اله العالمین نور دې موږ مدد وکړي الله بل اسره نه لرو خدایه ته دې موږ مدد وکړي اله العالمین ته دې موږ مدد وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه